زما په فن او په هنر باندې دې اور ولګي زما په فن او په هنر باندې دې اور ولګي چې پکې فکر د خپل قام او د ولس نه کوم او په دې چینه کې د انسان وینه راځي باکره مونځ دې قضا شي خو په دې اوبو اودس نه کوم. ملګرو حاجي محمد ظریف د اغوا کېدو دا یو تسلسل د تقریبا 100 کلونو را روان دی چې 32 زره نه پورته پښتانه اوچت کړی شوي اغوا کړی شوي چا 8 کاله چا 10 کاله چا 15 کاله او تر ننه پورې د دوی سره په دغه زندانونو کې پراته دي. مفتی صاحب هم خبرې وکړې نور مشران هم لګیا دي. تاسو په دغه څو ورځو کې د پاکستان دغه کردار نه خبر شوي یئ چې پاکستان په دغه خطه کې څه کردار دی د پښتنو سره یا څه روان کړي دي. په دغه 25 کاله کې نن نه 8 کاله مخکې موږ چې تحریک شروع کول نو موږ چې شمېره کړې وه نو 88 زره پښتانه شهیدان شوي وو د پاکستان د حکومت لخوا او په دې جنګونو کې. هغه اوس یو نیم لکو ته هغه شمېره رسي چې کوم موږ ته معلومات دي که د دې نه پورته دي ځکه چې ډېر خو پکې موږ سره معلومات هم نشته. نو دا لړۍ روانه ده دا ډېر یو لوی ظلم روان دی. ملګرو مخکې ورځو کې زموږ یو د جنوبي پښتونخوا د نورلایي یو مشر و هغه کلیزه موږ منځله نو هغه یو شعر موږ په دغه پوسټر لیکلی و. هغه شعر دا و چې د ځوانانو اتلانو د شهرونو قاتل دی د ځوانانو اتلانو د شهرونو قاتل دی او وخت به راشي بیا به ګورو پاکستان منافقه. نو په دې کې یو سپین ږیری و موږ سره یې ګپ لګول چې په دې شعر کې زه سره اتفاق نه کړم. نو موږ ورته ووایو چې خیر دی موږ خبره په دلیل او په منطق وړو لږ دلیل به سره ویو حالانکې هغه سرکاري سکول ټیچر هم و او پوهېده په دې خبره په دلیل پوهېده چې دلیل یې ورته ورکړه. نو موږ ورته ووایي لکه څنګه چې مفتي صاحب خبره وکړه چې پاکستان آفیشل نوم چې دی اسلامي جمهوریه پاکستان. آیا پاکستان کې اسلام شته؟ نو هغه وایي چې بالکل نشته. موږ ورته وایي جمهوریت پکې شته؟ وایي چې بالکل پکې نشته. نو موږ ورته وایي چې یای په خوله باندې یو څه یای او بیا کړې بل څه دي ته څه یای وایي چې دې ته منافق یای. نو ما چې موږ دا دروغ ویلي چې وخت به راشي بیا به ګورو پاکستان منافقه نو ویوش بالکل تاسو ثابت کړه چې دا منافق ریاست دی. ملګرو مفتی صاحب ډېر په تفصیل خبرې وکړې. ریاست یا فیډریشن دا پاکستان څه په قامي سطح باندې جوړ شوی نه دی. مختلف قامونه راټول شي او هغه په خپل منځ کې سره څه په اصولو باندې سمجوته وکړه یو کاغذ سره ولیکي چې په دې پکې به سره ژوند تېرو هغه ته آیین ویلی شي. هغه اصول یې د ژوند تېرېدو اصول سره معلوم کړه. په هغه اصولو کې ټول نه لومړی دا دی چې موږ به ولس له د ژوند تحفظ ورکوو روزګار به ورکوو تعلیم به ورکوو صحت به ورکوو. خو تاسو له 40 نه راونیسئ تر ننه پورې خپل روزګار وګورئ خپل صحت وګورئ خپل تعلیم وګورئ چې څومره حده پورې موږ ته راکړی چا ته مهیا ده شته چا ته. نو آیا دا فیډریشن ما ته څه راکړي دي؟ بیا که تاسو سوچ وکړئ دغه ریاست ته موږ څه ورکړي. ډېر خلک دې خبرو نه پوهېږي. دا پښتونخوا زما او ستا د پښتنو خاوره دا د معدنیاتو نه ډکه ده. بیا دا یو د وسطي ایشیا او د جنوبي ایشیا خوله ده. دغه باندې زمونږ د برې پښتونخوا سره د بر پښتونخوا سره
شپېته لارې دي ستاسو کې به ډېرو اوس په سوشل میډیا دور دی د مولانا خان صاحب هغه تقریرونه به مو اورېدلي چې هغه ډېر غټ کار په دغه وسایلو باندې کړی و 166 لارې موږ افغانستان سره د کوټې پښتونخوا او د برې پښتونخوا تجارتي لارې دي بیا په هغه کې 14 لارې د سپین ږیرو ته به یاد دي ځکه چې دغو پکې ډېر تلي راغلي دي 14 لارې بیا پکې داسې دي چې اهمې لارې دي بیا پکې دا 4-5 د تورخام او د چمن او بیا د غلام خان او د خرلاچۍ او داسې د باجوړ کې کومه مومندو لار چې کومه وه نو دا مشهورې لارې وې دا یې په موږ باندې دا د روزګار لارې بندې کړې موږ ډېر یو اهم په محل وګو دی داسې ځای باندې دا پښتانه پراته دي چې دا د جنوبي اشیا او د وسطي اشیا په خوله کې پراته دي نو دا څیزونه یې په موږ باندې بند کړه چې څومره تر ننه پورې ټیکس راغلی هغه دوی ځان ته کړی دی د پنجاب کې تعلیم هم برابر کړی صحت هم برابر کړی دی ورته امن هم ورته برابر دی تاسو کې به ډېر خلک پنجاب ته ځای راځئ شپې 2 بجې ګرځه 3 بجې ګرځه او دلته خو چې د ماښام تیاره ولګي هر سړی خپل کور ته شي نو ملګرو تاسو د 3 جولای راپورټ راواخلئ 400 نه پورته شهیدان دلته ورکړی شوي دي 400 نه پورته صرف په جولای میاشت کې 200 پکې د سرکاري اهلکار دي دا پولیس وغیره چې زموږ د پښتنو دي تاسو به بله ورځ هغه واقعه لیدلي چې په جنوبي پښتونخوا کې کوټه او په زیارت کې بیا ورځ 15 پښتانه پولیس شهیدان کړل نو سوچ وکړه چې زما پولیس هم مري زما ولس هم مري سټوډنټ هم مري مولا هم مري چې هغه مثال خبره داسې به ویو چې مولوي صاحب خو به دا ویو چې هغه خپل د اسلام سره کار دی هغه خو په دې دنیا کې سره مونږ سره کار لري نه او بیخي مونږ ویو چې سبا لینې دی په هغه دغه شي سره څه کار دی خو ته هغه هم نه مات کړې نو دې وخت کې مونږ له خفګان راشي چې زما مولا هم نه دی مات سیاسي خو به ویو چې ځاته ورسره په څه داسې طریقه باندې ورانه راشي نو ملګرو دا ریاست روان دی د ډومبۍ ورځې نه په دوکه باندې روان دی او دغه لپاره بل یو لاره داسې نشته دی چې هغه باندې موږ دغه ازاله وکړو هغه ازاله دا ده چې دا فېډریشن دی قانونه سره په یو آیین کې راټول شوي که په آیین باندې را سره دی اوس آییني لیاره دا ده قانوني لیاره دا ده لکه څنګه چې چوکسي نظیر ته هر تقریر او پار هغه کې بلکې مختلف مقرر چې دی هغه راځي او تاسو ته دا هغه خبره ښکاره کوي چې ته یو معزز شعري و چې دی چې ډیلي بیس باندې دی خپل دفتر یا خپل دوکان له ځي او ته راځې د ځان غوندې او دی د ته د کلي مخې نه اوچتې او بیا یا نن شپږمه ورځ ده او ته د سټیټس نشو کې چې آیا دا چا اوچت کړی دی په صرف خبره دا چې ریاست اوچت کړی و بس دا پته نه لګي چې ریاست امیدواري اوچت کړی جرګې ته هم دا خبره کړئ که ته څوک را لګي که دې مخې څوک ګرځي نو آیا ستا او په غل کې ما ته څه فرق شو غل هم پته نه لګي او ستا هم پته نه لګي نو ملګرو په دې خبرو باندې به سره لږ ډېر سوچ سمج سره کار کړو لکه دا یو ظریفه جینه دی دې نه مخکې هم شوي دي بس دومره به ویو چې مخکې عالمي شاهرا د وجې په دغه خطا یا په دغه علاقه باندې لږ ډېر کم څه تېر شوي خو نه مونږ دومره ښه خلک یو نه دومره تکړه خلک یو چېرې مثال مونږ به ماف کا ماف کېده پکې نشته دی د پښتنو د بلوچ یوه داسې علاقه نشته چې دغه پاکستان ماف کړي نه ماف کوي او دې د وجې به مونږ دغسې په روډو روځو هغه هم اوله ورځ ما خبره کړه چې هغه نه آیین مني چې آیین نه مني آیین چا جوړ کړی دی قامي اسمبلی او سینټ جوړ کړی دی نو قامي اسمبلی او سینټ به څه ومني هغه عدالت نه مني
که عدالت یې منله خو عدالت ته مې پیش کړی وای چې دغه سړي کې دا ګناه وه د دغه ګناه مطابق ته وله سزا ورکړه هغه عدالت هم نه مني هغه په ملک کې یوه اداره نه مني بس ځان ته هغه که چې یو ځای ما په دغه ګوره قبرستان کې موږ یو ملګری د خړ کمر د وزیرستان واقع هغه یو نیول شوی و نو ما ورته په 2 غنټې کې د هایکورټ هغه فیصله مخې ته راوړه چې دا هایکورټ دا یې په یار او دا کیس دا ریموکړی ختم کړی دی داسې تاسو کړی وي 14 کسان هم شهیدان کړي وو او الټا بیا په موږ خلکو یې په یار وکړ اوس په هغې په یار کې ستا دا سړی نیولی دا د هایکورټ نه موږ دا ختم کړی ما ورته غټ پنډ راوړ د هایکورټ ته فیصلې قسم په خدای چې هغه په ځای کې هغه کوم سپایي و چې تا چې یو ځل پوځ سره پنګه وخښته نو هغه ما ته بیا ډېرې کیسې وکړې چې که 9 مۍ دی او خړ کمر دی او که هر څوک دی چې تر څو پورې مړلی یې مونږ به تاسو ته ایساره و چې یو ځل په دې کیسو کې رالی نو داسې یې راته ښکاره شو چې تورې د خدای دعوا وکړه چې په دې ځمکه باندې د بل شي نظام سره شته نه بس ما سره چې یو ځل لانجه راځه زه به ستا سره دا کیسې کړم آیا دا په ملکي او دغه کې دا عدالت جوړ شوی نو دا عدالت چې دا خلک فارغه کا هغه یې که بر یې کا تا پکې بیا کوم جواز جوړوي ستا خو خپل یو ځای معلوم دی چې ته به ما ته تحفظ راکړې هم بیروني تحفظ اندروني دغه پولیسو او دغه نورو خلکو ته پرېږده بیروني تحفظ ته دا دی چې په دغه پورې غرو باندې کښېنه که بهر نه څوک راځي نو هغه خلک ایساره وه ته خو هره واقعه چې وشي چې افغانستان نه راغلي دي نو تا خو باڼم لګولی دی په دغه تورخم دروازه ده بنده کړې پرونه بله ورځ چې واقعه وشوم چې دا د افغانستان نه راغلي یو مړه نه راپرېږدي یو هغه نشي راپرېښودی یو کاټن نه راسره راپرېږدي نو بیا په کوم بنیاد دی چې دا د افغانستان نه راځي او افغانستان په بیک ګراونډ باندې څه دی انډیا ولاړه ده نو انډیا سره خپله تجارت روان دی او انډیا تا سره څومره ګټ واډر دی تا ته ډایرکټ ولې خلک نه رالېږي چې په افغانستان په تلو یې رالېږي انډیا که دهشتګرد لیږي اول کې ایران ته لیږي او بیا به داسې راتاوږي او بیا به پاکستان ته رالېږي نو دا کېدی شي چېرته ډایرکټ یې ولې ته نه رالېږي خو دا یوه ډرامه ده او دا ډېر وخت نه روانه ده د پښتنو د نسل کشۍ تسلسل دی څنګه ما بل ورځ خبره کړې وه مغول هم په دې خاوره پاتې شوي وو هغو نسل کشي یې کړې ده او دغسې د پښتنو نسل کشي روانه ده خدای دې نه کړه چې بله ورځ همدغه نسلونه دلته اوسي خو خپله پښتو ژبه هم نشي ویلی او سر هم نشي روسکولی نو ټیم هم کم دی خیر کې په دغه یو شعر نه اجازت غواړم چې قدم د باچا خان په قدم نږدي چې قدم د باچا خان په قدم نږدي هغه تن به څه پښتون او څه افغان شي ډېره مهرباني الله